السلام علیکم دوستان، الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. نن به په انګلیسي کې یا په فینالوجي کې په فینټیک سمبولز کې په لانګ واولز باندې خبرې وکړو. لانګ واولز ډېری وخت همغه شارټ واولز اوسېږي، خو دومره ده چې د لانګ واولز سره ډبل ډاټس یا د هغوی وروسته دوه نقطې راځي تر څو هغوی هغه ساوند یو څه اوږدېږي او په دې دلیل باندې دوی ته لانګ واولز ویل کېږي. جنرالي لانګ واولز چې دلته موږ راشو 5 لرو چې فرست چې دی ای په شکل تلفظیږي. که په دې کې مثال درته ووایم نو لیک، بیک دا اگزامپلز کیدای شي. دوم چې دلته موږ لرو که اگزامپل درته ووایم نو کولی شم درته ووایم چې برډ یا مثال ووایم چې پرس. او دریم چې دلته موږ لرو هغه او اگزامپل څخه درته ووایم نو کولی شم درته ووایم چې card, half, and the next one that we have is like board, torn, and the last one اخری چې کوم یو دی هغه او که example څه پکې وړاندې کولی شي چې food, soon. نو دا هغه لانګ واولز په انګلیسي کې دي. امید لرم چې پوه شوي اوسئ.